د حجۃ الوداع بنیادی خطبه د رسول کریم صلی الله علیه وسلم مونږه شروع کړې و او دغه صحیح صفاته و مونږه دا ویلو چې دا باقی پاتې شوی حسابه ان شاء الله العزیز بیا وای نن د حجۃ الوداع د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د حج مبارک دا خطبه باقی مانده حصہ عرض کوما الله پاک دې په موږ تاسو ټول ته عمل نصیب کړي دا د مسلمانانو د پاره او بلکې د ټول انسانیت د پاره د کامیابی په اهم اصول مشتمل خطبه ده او پدې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د اسلام او د دین خلاصم بیان کړی دا پیغمبر د خدای د عرفات په میدان کې په خپل اوخوا باندې تشریف فرماو قصوا او دا خطبه ارشاد فرمایلا 1,40,000 صحابه کرام هغه وخت کې موجود او دا مبارک خبري اوریدلې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه خطبه کې د تمام انسانیت حقوق دي د اسلام تعلیمات دي خصوصا نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل امت ته پر ډیر مختصر انداز کې د دنیا او د آخرت د کامیابی اصول ارشاد فرمایلی دي په هغه تعلیماتو کې یو خبره داسې فرمایي مونږه ذکر کړی وي او دا پاتې ورانه الا فلا ترجعوا ضلالا بعدي يضرب رقاب بعضكم خبردار زمان رستو تاسو گمراه جوړ مشي چې یو بل وجنی اے زما امتیانو لا ترجعوا ضلالا بعدي ذنی روایاتو کی داسی دی لا ترجعوا کفارا بعدي زمان رستو کافر مجوڑے گئی چې یو مسلمان را لګی شي او بل مسلمان بی گناه وجنی دا کفر دی دا گمراهی دا ظلم دی په وړو وړو خبرو باندې د مسلمان وینه تویول او دې تر واویل دا جائز ګڼل دا خو کفر دی دا د اسلامی تعلیماتنا منافی خبره ده بل دا ارشاد فرمایلو په دغه موقع باندې چې د جاهلیت هر خبره هر کار اما د خپود لاندې کړي دی اب بیا تاسو نه اختیار وای کل امر من امر الجاهلیت موضوع تحت قدمی هذه د جاهلیت تمام کارونه د اسلام نه مخکې چې سو اما د خپل لاندې او ربا الجاهلیت موضوعه ربا الجاهلیت موضوع د جاهلیت د وخت چې کوم سودو اما ختم کو او اولی
زد خپل خاندان نشورو کوم رسول الله مبارک فرمایل چې عباس ابن عبد المطلب کم کار کو د سود حرمت نمخ کی او چا سره کم پیسې پاتې وي د سود او تمنګ پریخي دي زما تر به ته نه غواړي ځکه د هغه وخت کې دا کار کو چې سود جایز وو چې سود حرام شو نو رواج چې ختمه پزان به ختمه کله چې زه خپل یو غلط کار کومه نو کزت نور خلق ډیر ظلمنه کم هغه په غیبان اثر نه کوي هغه وی دا صاحب خو په خپل دا کار کوي نو موږ څنګه مانی کوي دغه شانتي یو د ظلم یو د ناجائز کار خاتمه چې سو غواړي نو په خپل ځان به ختمي کله چې په ځان باندې دا شی لا غشو نو په خپل په مزه مزه دا شی د معاشرینه ختم شي علمیه دا چې زمونږ مشران زمونږ پوهان هغه په خپل عمل ته برابر نوي او په خپل ځان دین ته شریعت ته نه جوړي نو نور خلق بسنګ جوړ شي دا شانتی د جاهلیت دیت او قصاص ما معاف کړي دي ختم شو په جاهلیت کې چې کوم کارونه شوي او د چا تمړې اورېدلو بس هغه معاف رسول الله مبارک فرمایل هغه زه د خپل کورنۍ نشورو کوم چې زما د کورنۍ یو ماشوم په بنو حذیل کې اوسېدو او هغه خلکو د سینې ورکول د پاره پاللو لکه عربو کې دا دستورو چې باندو ته به خلکو خپل واړه ماشومان لېږل او هغه خلکو به پالل ځکه چې هوا د هغې ځای صفا وه ژبه فصیحه وه نو داسې ماشومو د دوی د کورنۍ چا وجلی بنو حذیل کې رسول الله فرمایل ما معاف کړی دی سبحان الله زړې خبرې پرېږدئ د ورورولۍ ژوند تېروئ د مینې او د محبت ژوند تېروئ سبحان الله د اسلام پیغمبر څومره لوی اخلاق لري ټول د کنټرول کې دي حکومت د لاس کې دی او تمام خلق د دې اشارې ته انتظار کوي خو نبی مصطفی د معافی او د خسلوک او د عفو تلقین فرمایو په خپل ځان باندې شروع کوي الله دې موږ تاسو کې دا ماده پیدا او فرمایي بیا یو فرمایل دا الله نو یریږي د زنانو بارکی زنانو سره ظلمونه مکوي د زنانو حقوق په ځای راوړئ دا تاسو د الله د دین د برکت ځان ته حلالي کړی دي یعنی نکاح تړلې شوی دا او د نکاح غوندې یو محترمه رشته باندې دا ستا خپله شوی دا چې هغه د الله پاک د دین کلمات دي او د رسول الله مبارک شریعت دی نو د نکاح د عقد احترام کوي د زنانو سره ظلمونه مکوي د زنانو سره ظلم دا دی چې هغه له په میراث کې حصہ نه ورکوي د زنانو سره ظلم دا دی چې هغه ته مہر نه ورکوي د زنانو سره ظلم دا دی چې هغه ته سبق نه خي دین ورته نه خي عصري ضروري تعلیم ورته نه خي دام ظلم دی د شریعت تعلیمات د علم دي عدد نارینو زنانو دواړو لپاره دي محترم زنانه بم تعلیم کوي د دین تعلیم بم کوي د عصر د دنیا تعلیم بم کوي دا منه نه دی په پرده کې په حجاب کې یو زنانه چې ډاکټر شي دا خبره ده چې یو مسلمان زنانه علاج کوي او دغه شانتي ډېری زنانه پوهانې او خيار اشتره په دین کې علما تیر شوي دي فقها تیر شوي دي زنانه لوی لوی عالمات فقیهات وي
زمونږ د احادیثو په سند کې یو زنانه راځي سیده امت الله لوی محدثه و د احادیثو درس به کو د امام شاه ولی الله رحمت الله علیه د کورنۍ سره تعلق نو تعلیم ډیر ښکلی شی دی الله پاک د عام کی پوهه خو ګوره دې ته تعلیم نه وایي چې مونږ او تاسو د زنانه بیلو پټی کو او سرتور سر دیزي او پرده دی ختم شي یا دی الکانو نه اسلامی مشرقی لباسو باسو پتلون دی ورواغوندو ټوپای دی ولا سر نه لري کو ګیره برد دی په اوخرایو سر دی ولا انګریزي کو د ټکه او نوی او ټول يهودي ثقافت دی په لاګو دا ډېر لوی کما قلتوب والا خبره دې ته تعلیم نشي ویلې دې ته جهالت وي خدي تعلیم وکاو په خپل بهم کو په بچو بهم کو خو اسلامی تعلیمات اسلامی روایات د سړو زنانو چې کوم احکام دي اخو لازم دی هغه نه بدلو او بچوله بخپل مازغه مونږ د اسلام او د اسلام د تعلیماتو مطابق برابر ساتو مازغه به ول د انګریزانو غلامان نه جوړو ذهنی غلامی به توباسو ان شاء الله نو رسول الله مبارک دا ذکر فرمای فتقوا الله فی النساء دا الله پاک نو یریږي د زنانو د حقوق مبارک زنانو ته اسلام ډېر لوی حق ورکړي زنانه چې کله د پلار په کور کې وي دا غي ټول خرچه په پلار برداشت کوي مشرور به برداشت کوي دا به بار نوزي بغیر ضرورت او چې کله واده شي نکاح وشي نو بیا د دې نه نفقه او حقوق د دې په خاون باندې لازم دا پنجابیان او بعض ناپوهه پښتانه په زنانو باندې په پټو کې کار کوي شولې پکري میخي پساتی لوی لوی پټي پیا باندې دا ظلم دی د زنانو سره زیاته ډېر زنانه داسې چې غیله کلمه نه ورته مسلمانانو په کور کې وي د سر مسه نه پیژني او د سر د نور پوره کوي خو مسه نه کوي ویلو پټه بسر نه کوزي نو په خپل کور کې او مسه نه کوي د سر د غسل طریقه نه ورتي دا د سړی سره د خاون سره تړلې خبرې دي او بیا د بي ماف چې خاون دی کل کلا خاني د غسل او د استنجا او د دست خبر نه نو کور والا ته به سوک دا خبرې خي زموږ فقها وای فتاوا قاضی خان لیکلي چې کله یو مسلمان زنانه یو مسلې ته دینی مسلې ته ضرورت شو نو دا به د دې مسلې پوښتنه د خاون نه کوي سبحان الله دا خاون دې د پاره مولوی صاحب هم دی او مفتی صاحب هم دی کته سړی دی او که سړی له نو ورتله دا مسله لکه ځان چې واله خاوندو نو دا سړی به بیا د یو عالم نه د دې مسلې پوښتنه کوي ځان به عالم ته نږدې کوي او د عالم نه بزان پوي او بیا به کور والا ته خبره را رسي که سړی له خپلم نه ورتله او مولا نه ولا تپوس نه کولو نو فقها وای په دې خزه باندې د الله حق اول دی بیا د مخلوق حق دی نو دینی مسله ده اوس په دې خزه باندې دا لازمي نه ده چې د خاون نه اجازه والی او بهر ته دی لاړ شي او د عالم نه دی د مسلې ته پوښي بغیر اجازه ته داتلی شي او د خپل مسلې ته پوښ د یو دینی عالم نه کولې شي ځکه چې دا خو سړی نشو کنه د خاوندتوب حق ادا نه عام طور سره زموږ استاد معاشره کې
بے علمی زیاده ده عقاید اخلاق اعمال او معاملات او نظام په دې خو بیخي پوهه نشته او دا ضروري خبرې د اسلام خلکو اسلام دې ته ویلې چې بس مونځ کوه او ګیر او سات ډېره ښه خبره ده یقینا چې دا د اسلام غټې خبرې لیکن دین خو نورې خبرې هم دي نو دا به ضرور به ضرور د عالمانو نه د قرآن مجید د درس نه د حدیث شریف د درس نه او د نیکانو خلکو د صحبت نه یادېږي مغرب یهود او نصارا هغه زنانو سره ظلم کوي د ټولې دنیا لوی ظالمان په ښځو باندې د انګریزان دي ته وی ولی 17وی صدی عیسوی کہ یو صنعتی انقلاب راغی د یورپی دنیا کې او کپنی کارخانه خلکو پیژندله بیا په کپنۍ کې لکه څنګه چې پراپرټۍ ځمکې ته ضرورتي آبادۍ ته ضرورتي خام مال او مشینرۍ ته ضرورتي نو دا شانته لیبر تم ضرورتي مزدورانو نو انګريز ظالم ویلي چې دا خزي مونږ سره کور کې کینولې د یو مزدور دیاړي او مزدوری خو بچت کیږي د چا کور کې دوه لوریانې دي یوې ښځې د دریو مزدورانو مزدوري بچت کیږي د چا کور کې څلور پنځه تور سري دي نو دا انګریزان په دې کې ډېر ماهر دي چې دی خپله خبره ستا په ضرورت کې دننه کي خپل مقصد ستاو زما د فیدې په کار کې ونغاړي او راوړاندې کی نو زه ته خو نه پوهېږو نو موږ وایي دا خو زموږ دپاره خبره کوي نو دغه انګریز ظالم یو ډنډوره ولګوله د هغې ډنډوري نوم دی حقوق النسوا د زنانو حقوق انګریز ظالم وی چې دا ښځه خو داسې د لاسه زه نشم نیولی چې راځه کارخانې ته کار کوه دی چې په کورونو کې ناستې وي نو تیاره خوري انګریزان وی ښه دا مسلمان نه وی ګوره د اسلام خبر مې تاول کړی دویمه دا ده چې د یو مزدور دیاړي بچت کوي دریم دا کم لیبر چې په کارخانه کې کار کوي د ښځې ته ضرورت دی نو دی چې کور ته ځي او خپل رسم پوره کوي د ښځې نه خپل اجت نو په دې هم ډېر وخت لګي داسې ولې نه کو چې ترخ سره جوخته ورته دا خپله ښځه هم په کار کې لګیایي او چې کله د ښځې ته ضرورت راځي چې هغه ضرورت هم پوره کوي دا د انګریز اصول دي ښځان پوهې که ګورئ او که نه چې یو مولوي صاحب تقریر کوم څه شی ټول وایي یو ساده سړی و هغه چی اسکله چی هم سکله او تقریر ته هم غوږ نیولی و نو هغه چې دا شروط کو خبره تېره شوه مولوي صاحب وی چې مسواک سنت دی ده چې د دې چی او دا ګوټ تېرولو د بعضې سړي لکه ځان چې والي زما غوندې چی ډېره خوښوي نو هغې ډېره په مینس کې و یقینا شی هم داسې دی چې خوند به تیالي صحیح نو هغه چې دا چی تېروله نو دې کې دا خبره تېره شوه نو هغه لاندې نور کسان ورسره ناست وي دې استاد دا خبره وکړه په ما ښه ولګېده وایي نسوار سنت دي نسوار سنت دي هغه د مسواک خبره شروط کې تېره شوې وه نو ګوره خبرې ته به پام کې 17وی صدی عیسوي کې دا صنعتي انقلاب د انګریز ظالم چې په دې ټوله دنیا باندې بیا د دې معیشت حاوي کېږي د دې ابتدائیه داسې وه نو دا ښځې به څنګه د کورونو نه راوباسو نو دا میډیا خو د هغې ده خپل پیغام د دنیا ګوټ ګوټ ته رسول دا یو طاقت دی ډېر زبردست طاقت
ځکه چې ستا خبره چاته اول ورسېده د هغه مزغو کې کېناسته مازغه چې د چا سری شو بس ته د هغی دا یو ډېر اهم شی دی چې په جومات کې د لوسپیکر لګېدلی وي او په یو خاص ټایم کې د ګورې د دین خبره خورېږي یعنې دا زنانه به څه کوي دا ساده مسلمانان به څه کوي دا کوم چې جومات ته نه راځي یا بیماران دي دوی به د دین نه څوک خبروي په معاشره کې خو د ذرایع ابلاغ د اسلام دپاره نور ذرایع نشته دا خو دا علما دی الله خوشحالګي چې دا ضروري څیزونه په دې موبایل کې بیان کړل کېږي دا خو ډېر لوی زهریله شی و نو خبره دې پورې کوم مانه مقصد پاتې کېږي دی دا دنډوره خوره کړه چې د ښځې حقوق هم دي ښځه هم انسان دی دا څه غوا خو نه ده چې کور کې به دې تړلي د دې خو جامو ته خو خوراکونو ته او سیل چکر تړ کېږي دا شی خور مقصد پکې د دې د کور نه راایستل او کار ته اغستلو خو دا نه وایي انګریزانو کنه یهودو عیسیانو نو زنانه خو ډېر کمزوری شی دی د عقل او د ذهن په لحاظ د هغې ښځې په دې خبره کې رالی چې او دا لکه اوس هم راځي مسلمانانو ښځې هم دا وایي چې ولې زه انسان دیم زما زړه نشته زما ضرورتونه نشته زه ښه جامه نه خوښوم نه غواړم ښه خوراک ته زما زړه نشته ووایه دا ټول ستا شته خو دا به تا له خاوند کور ته راوړي څه ښه جامه به م راوړي چې کومه دی اغوندي ښه خوراک چې دی کوم خوري تاله به کور ته راوړي انګریز خو دی د دین دشمن او د انسانیت دشمن نو هغې لږ وخت کې په ټوله دنیا باندې غلبه معاشي غوښتله نو د بچت دپاره دا شی مشهور او زنانه جختې د کورونو نه راویستلې کارخانو ته یې کړلې غرض یې دا و چې د مزدور دیاړي بچ شي او دا ښځه چې څه ګټي کم از کم خپل ضرورتونه به خو پوروي سړی به ترې بېغمی دریم چې دا سړی کور ته ځي او راځي په دې باندې څونه وخت د ضایع کېږي د کار نه وځي دلته به ورسره په کارخانه کې جوختی تقاضا به پوره کوي دا شی دی شروع یې که ابتدا کې خوشحاله و خو لیکن ښځه اسلام دا وایي چې دا کور کې په پرده کې نو دا به محفوظ وي دا الله نظام دی الله خالق د دې دی هغه فرمایي وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله وقرن فی بیوتکن اوسیږئ په خپلو کورونو کې سورت احزاب 22 پارہ کې الله فرمایي کور کې اوسیږئ او بے پرده شکل کې د کور مه راوځئ د جاهلیت والو په شان نو د الله حکم دغه دی زنانو لیکن انګریز ظالم خو د الله دا حکم د نورو احکامو په شانتي پیمال کو او زنانه د کورونو نه راوستي په دینو چې د زنانو حقونه مونږ ورکو څو وخت بعد زنا په هغې کې عامه شوه ځکه چې کله کورونو نه زنانه روزي نو بیا د هغې د تحفظ دی سره څه نشته کله چې یو زنانه د کوره ووتله نو دا غیر محفوظه شوه ځکه خو شریعت وایي چې دې سره دې سړی دی پلار دی رور دی زوی دی بغیر محرمه بغیر قریبی رشتہ دار دی دا د کوره نوزي نو هغه انګریز ظالم چې د الله دا تعلیمات او د نبی علیہ السلام دا ښکلې خبرې وړاندې کړې د هغې خاندانونه ختم شو ځکه
چې نکاح پکې ختم شو لس ورځو د پاره میاشت د پاره کال د پاره یو سړی سره بیا وروسته بل سړی سره بلکې د یو ګنټې ورځې د پاره بلکې ځینې ځایونو کې د نکاح تصور ختم شو چې ښځه او پراپرټي یعنی د ځمکه دا شاملات دي انا لله و انا الیه راجعون محمد عربی صلی الله علیه وسلم ذکر فرمائی فاتقوا الله فی النساء دا الله پاک نو یریږي د زنانو بارکی زنانو سره ظلم مکوي کم چې يهود کوي انګريزان کوي نصارا کوي الحمدلله مسلمانان کا ډیرم کمزوري شي د دین تعلیمات سینې پورې کلک نیولې دي الحمدلله بیا د الله پیغمبرو فرمایل چې خپل منځونه کوي 15 وخته د رمضان روزي نیسي د خپل مالونو نه زکات ورکوي او پتا شو چې کوم عادل مسلمان بادشاہ مقرر شو په مشوره داغه خبره ممنئ داغه اطاعت وکوي مسلمان بی او د مسلمان ملت په مشوره په اتفاق رائے سره براغلي دي ته بادشاہ وای د مسلمان بادشاہ اطیعوا ولاة امرکم د خپل مسلمان عادل بادشاہ خبره منل دا فرض دي کني منی معاشره کې بیګاړ پیدا کیږي انارکی پیدا کیږي او خلق پل کې بیا جنگي امن ختمي نو ذکر رسول الله مبارک فرمای چې د خپل عادل مسلمان بادشاہ خبره منئ د الله پیغمبرو فرمایل چې تاسو د خپل مال نه زکات ورکوي په اخلاص سره روزي نیسئ د رمضان 15 وخت منځ کوي نو تاسو به جنت ته داخل شئ سبحان الله اوس د دنیا يهوديان په دې متفق دي ټول چې مسلمانانو سره یو طاقت پاتې لري چې موږ سره نشته نور ارس کی مونږ ته مخ کیو په ټکنالوژي کې په دفاعي آلات اسبابو کې یو شی داسې دی چې مسلمان قوم سره شته لوی طاقت ته مضبوط شی دی موږ سره نشته اسه شی دی اپ جمع باندې منځ دی د جمع منځ 15 وخته دا د اسلام شان دی الحمدلله ځکه هو موږ تاسو دا غیر خلق د مساجدونه مدارسونه علماؤنا او د نیکانو خلقونه متنفره کوي چې دې سره سره د جمع د دولت نه د جمع د منځ د طاقت نه محروم کیږي کله چې مسلمانان په صف کې ودرېږي الله تا دا الله د طرفه یو خاص رحم په دې نازلېږي په دې وخت ابل وخت نه نازلېږي او دا داسې مبارک شعر دی چې الله پاک جل جلاله په دې باندې قسم خوري والصافات صفا قسم دې پاغه منځګزارو چې الله ته ودرېږي په صف کې یو تفسیر دا کړی شوی دی مشهور تفسیر خدا دی چې دا د ملائکو ذکر کوي قسم دې په هغه ملائکو چې د الله په عبادت کې ولاړ دي صفن په صف او په قطار سره خود د دنیا د مسلمانانو په جماعتونو کې چې کوم صفونه دي د منځ په دوران کې بالکل دغه شانتي صفونه په اسمان کې د فرشتو هم سبحان الله الله پاک دې موږ تاسو کې په خپل دینی تعلیمات باندې مضبوطیا سره عمل پیدا کی نو دا رسول الله مبارک د حج په موقع باندې هغه وینا مبارک را او دې تحجۃ البلاغ ځکه وی چې
دا الله پیغمبر خلکو ته دین او خلاصه د دین او رسوله بیا پیغمبر اسلام فرمایل تاسو نه به زما بارکی د قیامت پورس تپوس کی تاسو سوای زما بارکی صحابه کرام ټول په یو आवाज اوچت आवाज وی اے د الله پیغمبره مونږ گواہی ورکو انک قد بلغت الرساله واديت الامانه ونصحت الامه تاته چې الله کوم پیغام درکړو اته مونږ ته ورسو او د امت خیر خواهی دی وکړه او تا ټکی پټکی د خیر او د کامیابی لار امت ته اخودله رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل دا سیدا ګوته مبارک اوچا تکړه بیا سره ښه تکړه اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد اے الله گواشا اے الله پاک گواشا اے الله پاک ته په دی باندې گواه اوسه بیا فرمایل الا فليبلغ الشاهد الغائب تاسو چې دلته څوک موجود یې زما دا وینا غیر موجود ته ورسوي خبردار موجود حضرات زما دا پیغام هغه غیر موجود خلکو ته ورسوي دا د رسول الله مبارک د حج په موقع خطبه ده دا غي نورستو نبی کریم صلی الله علیه وسلم منا ته تشریف راوړو او سل اوخانه ذبحک سبحان الله ټول وای دا بعضی ناتخوانانی کنه کما کلی او مولیان دوی وی نبی علیہ السلام ډیر غریبو څه ډیر زیات غریبو داسې د ځان خبرې کوي کنه پیغمبر د خدای د ټولو خلکو نه مالدار او ټولو وای خو غریبی اختیار کړي وا څه داغه فقر اختیاري وو په دنیا کې چا سلو خان لال کړي دي چرته چې سلو خان لالي دا غریبي پام کو چې پیغمبر اسلام ته غریب نه وي زمو په معاشره کې غریب ته بیا د بیٹه کې کېږي خیال کړي اوس وخت کې نه ده چې تا نه سوګلور خور غواړي یا زمانہ موږ داسې غریب سره دی وای کنه وای باز خلک گزارش دا د الله پیغمبر سلو خان حلال کړ په مینا کې درش پیته په خپل لاس باندې حلال کړ سبحان الله نن موږ یو شخینه سونه منډي وو پهلوان دازې رونیسا الله کله زور ورکا سټلا زور ورکا د پیغمبر طاقت تو وګوره سبحان الله اوري کنه اوري نه اوري ما خبره خو ته نوري تاسو خپل چاړه ده درش پیته او خان د رسول الله مبارک لاس باندې په خپل ذبح په مینا کې او دا نور په حضرت علی رضی الله عنه باندې حلال کړل سل او خان رسول الله مبارک د مینا په میدان کې ذبح کړو قربانی بیا نور صحابه او دغه په تابعداري کې خپلې قربانای وکړلې او نبی صلی الله علیه وسلم په صحابي ته د دنم لګ یو ټوکړه راواله دي ساروی نم لګ راواله ټول لګ راواله او کټوي باندې کا اورې کناوري ناوري دا مسله خو زده کړه چې د قربانای د ساروی غوخه خړلو کې ثواب دی ان شاء الله په دې ثواب بل عمل باندې خو عمل کو نه کو د ثواب کار خو به کو کړی ان شاء الله کم غوخه خړلو کې ثواب دی د قربانای د ساروی غوخه خړلو کې ثواب دی ان شاء الله ځکه خو نبی علیہ السلام صحابي ته وای چې د هر ساروی نه لګا ټوکړه راکټ او کټوي باندې کا پیغمبر اسلام غوخه وخړلا او خوروای اوس کله سبحان الله ما ته یو ملاوي زه قربانای غوخه نشم د خوروان نشم سکلې ما ته د پیپسیان سکلې شي او د قربانای د ساروی غوخه د غوخه خوروان نشم سکلې ویاو مې کما کلی کړی دا څومره خوږ شی دی خو ته د ځان سره مخلص نه پیپسیس کی
او دا اساس نمونه دي باندې ډېر نمونه راځي دی بوتلو اگر چې مونږ هم څکو خدای دې ته ساتي نور نو باندې کیږي دین خو خورواس کل سنت طریقه ده داس کا د سنت په نیت او ګوندار لم لګوار کوا د الله پیغمبر فرمایي اذا طبخت مرقه فاكثر ماءها وتعاهد جيرانك کلم چې کور کې لګه غوخه پخې خوروا پکې لګه ډیره کو د خپل ګوندې خیال وساته بعض خلک وایي ما غوخه نه ده خوخه د الله پیغمبر فرمایي د دنیا د طعامونو سردار او د جنت د طعامونو سردار دا غوخه ده خو مونږ په پخلی نه پیګو مونږ پکې د اسخا غوړی واچو د اسخا مسالې دا موضوع زیات دي غلطي خو د غوخه نه ده غلطي خو د دې انګریزي شیزونو ده چې دا کم په انګریزي طریقه باندې پخشي دا موزیر صحت تا ورنه د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم وخه کړی دا او سید الادام ورته ویل دی بهرحال الله پاک دې موږ تاسو کې د نبی علیہ السلام سنت پیدا کی بیا دا غي نرستو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حج پورا شو طواف وکړ او واپس شو او کله چې مدینه منوره ته تلو نو جنت البقیع ته لاړو مقبره وا السلام علیکم یا اهل القبور انتم لنا سلف ونحن بالاثر يغفر الله لنا ولكم وان ان شاء الله بكم للاحقون په مقبره کې سلام واچو لاس بنو چته او دا سلام به تواچ اوس چې موږ تاسو د حج نه فارغ شو نو موږ مدینه منوره ته ځو ان شاء الله بعد کمکل خلک یلته د سر مالی په سر را چولې لکه د زنانو تا ته وې ذکلیتا حج پوره شو سکه چې د پیغمبر علی السلام قبر ته ځي نعوذ بالله من ذلک زکه خو ټرم ته خزم رو باسي کړه بدی نشرمېږي چې یو يهود عیسائی ته یو مبارک خاندان یو غیرتی او معزز پاتې شوی خاندان اگر ازي او خپل لاس ور کوي او هغه ظالم او دلا دا هغه په لاس باندې د پاسه لاس دی او لګي لاس کې اشاره ششو غیرت د خلکو دا الله پیغمبر فرمایي چې په دوس سړی باندې د جنت بویم حرام دی الله دې دا پاک ازمکه د داسې دوسانو نه خالی کی خدای دې نیکانو عادلانو بادشاہانو ته ورکی بے ادبی معاف د دوس سړی سخکری نه ښا دا اوسنی بادشاہان دا د انګريزو د يهودو مزدوران دا دوسان دي خدای دې دا پاک خلق آزاد کی تاسو وې امين نیکان صالحان په خپل وطن او مذهب باندې غیرت کوون کی بادشاہان دې الله موږ تاسو ته راکړي نو دی وجنه دا خلق مونږ ته وایي چې د رسول الله د مبارک روزي زیارت مکوا اسر مال بسر چولې او مولوی سی افتاخو بلک دی خلکو ته ویلو چې د ټرم ته دومره لوی مقام مو ورکوي د نبی علیہ السلام د روزي نه خلق منی کې اچھا چرته سپین پټکی والا سې کی یا تاسو والا غ پازابه او پټلون والا تسنوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په جامه باندې تخفکیږي او د انګريز په جامه کې ملبوس سړی نه یریږي تاکي غیرت نشته د بے غیرت سړی سخکری نه ته بے غیرت ای ته بے حیا ای ته د دې پاکي خورې لایق نه خدا په مسلمانانو یو امتحان دی الله دې موږ تاسو ټول کې دینی غیرت پیدا کړي دا الله پیغمبر فرمایي چې چا زما د قبر زیارت کو د دې سړی د پاره زما شفاعت واجب شو سبحان الله او د الله پیغمبر فرمایي چې چا زما د روزي مبارک زیارتو کو داسې د لکه په ژوندانه صحیح کړم او د الله پیغمبر فرمایي څوک چې حج کی او زما روزي ترانغه د ما سره بے وفایي وکړه مسند احمد د حدیث ذخیره عیسی علی السلام برازي عیسی علی السلام پیدا شوه دی په اسمان کې قیامت ته نږدې بارا کوزيږي چرا خوشي بیا به حج کوي
حج شکای نو زما استاد پیغمبر مبارک روزه ته حاضری کوي سبحان الله د الله پیغمبر فرمای زما قبر ته برازي په ما به سلام وای از باغله د سلام جواب ورکوم د پیغمبر اسلام د قبر زیارت کول د پیغمبرانو طریقه ده د صحابه طریقه ده د تابعین طریقه ده او انګريزانو او بیانو ستاسو مختور ظلم وچوا اس کله تاسو په دې مشن کې کامیاب نشئ چې امتی به رسول الله د مبارک روزې نه چرته منه کوي کامیاب بشیر خلک ټول وای تاسو به تاسو خلک کامیابی ته ورګي چې تاسو د خپل پیغمبر نه کټ کوي اس کلام نه مصنف د ابن ابي شيبه کې حدیث دی حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما چې کله د سفر نه راغی مسجد نبوي ته به داخل شو لومبه سلام به د رسول الله صلی الله علیه وسلم السلام علیک یا رسول الله د قبر مبارک په خوا کې به بیا به السلام علیک یا ابو بکر د ابو بکر صدیق صاحب سلام مې مکو او بیا خو د عمر فاروق صاحب زیو السلام علیک یا ابتا او زما خوګ پلار پتا دې سلام وی رښتې په مرګ نه ختميږي او بیانو خلق متو کوي دا خلق ک ډیرم کمزوري شي بل مولا پر مولا پیجنی کنه پیجنی موبایل پسې نزي سبحان الله اخبار پسې نزي ادي دای تقسیمي کتابونه تاسو بکتلی حج نه چې سوګراري ځان سره کتابونه وروړي رساله وروړي اکی دا خبرې لیکلي موږ سره خډر کتابونه خپل مذهب شته الحمدلله هزارها کتابونه دغه کتابونو ته زموږ ضرورت نشته کشته وتا او کنه ګوره زوړ امام ټول وای امام زموږ سوکو امام اعظم ابو حنیفه سے تراویم سووي اګوره دا سره مرګري دي بیا چې ګرمه کې روزه راشي نو چل بل چاپلارو واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین دعا کوي چې الله خاتمه په ایمان کی الله خاتمه بل ایمان کی الله خاتمه بل ایمان کی دعا کوي چې الله د رحمت بارانونو کی الله د خیر او د رحمت بارانونو کی رب العالمین ټول امت مسلمان باندې رحم وکي الله زموږ ګناهونه معاف کی سونه مسلمانانو حج کړي قبول کی مقبول کی او موږ سره بار بار حرمین ته بوت لګي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین